تو وایې څومره کسانو ته نن واده ورکوئ په هلمند کې نه در باندې پېښ داسې مجرد چې 2 وارې روغبړ د خوشحالۍ در سره کړي اوس دې لوی ارمان څه دی سیلاب صاحب مصروفیت دې بیخي ډېر دی او ستړی هم رامعلومېږي که راته ووایې څومره کسانو ته نن واده ورکوئ په هلمند کې الحمدلله لکه د هېواد په نور ولایتو کې چې په انفرادي یا ډله ییز رقم باندې و بېوزلو او مستحقو ځوانانو ته ډله ییز واده کوي الحمدلله نن په هلمند ولایت کې 110 جوړو ته د ډله ییز واده د مراسمو ویاړ لرو مجردان مې ویل دله ډېر خوشحاله وه د دوی تر څنګ ته څومره خوشحاله اوس خو نو مجردان نه دي اوس خو نو واده والا دي اوس خو تر ماښام پورې له مجردان دي یا نو نه سو مجردان خبره خلاص خو خیر هغه مجردي ته هغه ماته تړلې ده بیا راغلي دي ډېره مننه ته څومره خوشحاله یې په دې کار باندې نو یو څوک چې خپل د 110 خویندو ورونو واده کوي ته خپل فکر وکړه خوشحالي د اندازه نه لري خوشحالي په اندازه باندې نه سلام صاحب 110 مجردان وه دوی فکر کوم ډېره مجردي هم زغملي نه در باندې پېښ داسې مجرد چې 2 وارې روغبړ د خوشحالۍ در سره کړي دا خو عادي خبره ده چې 2 وارې روغبړ د خوشحالۍ څخه را سره کړي یوه مور د زه اوس تا هلته ورولمه 3 ورځې په ما پسې ګرځېدلې وه او چې بیرته ناامیده سوی و بیا یو چا په ناوې ولسوالۍ کې ورته ویلې وه یو کونډه مور ده چې سید احمد سیلاب اوس هم په هلمند ولایت کې دی په ښار کې دی 4 ساعته دا په پښو باندې د هغه ځای څخه په پښو باندې راغلې وه او وخت چې زه پیدا کړلم پښه یې تڼاکې وه ډېر دردونکی ځورونکی او کړونکی حالت یې درلودی دومره یې موږ وژړولو چې د اندازې څخه یې زیات بیخي د اندازې څخه زیات موږ وژړولو بیخي یې ډېر وژړولو دا څه چې ملګري وو هغه یې ټول وژړوله تر ټولو دردونکی نن سهار وه چې ما به ورته ویله چې مور یې ستا د زوی موټر کمه دی ول بیخي ډېرو دوستانو ته ورغللم هېچا موټر رانه کړې وایي نه یې وایه چې موټر یې رانه کړې وایي رشخند یې هم راووهیه ډېرې سپکې خبرې هم راته وکړې لا مور ویله نو ما ورته ویله چې مور یې ستا د زوی ناوې ورا به په داسې موټر کې چې په دغه ټول ډله ییز واده کې به تر ټولو قیمتي او ښایسته موټر وي بیا مې یو دوست ته زنګ وویه هغه ډېر ښایسته موټر هغه مورکۍ اوس دلې ستا بلې هغه مورکۍ دلې ستا کولی شي چې مرکه م ورسره وکړي زه به انشاءالله هغه مورکۍ د اوښکو په وخت کې ولیدلې او اوس یې بیا د دغه په وخت کې باوجود د دې څخه چې دا خوشحاله ده هغه د دې خوشحالي هم سړی نسي تحملولی دومره د دې په خوشحالۍ کې ډېر غټ درد پروت وروستۍ پوښتنه کوم وروسته به دې خپل په کار باندې اخته سي سیلاب صاحب ډېرو کسانو ته دې ودونه ور وکړله د غریبانو او بېوزلو سره دې مرستې هم وکړې اوس دې لوی ارمان څه دی په افغانستان کې د سرتاسري سولې ډاډمن امنیت یو بل زغملو او یو بل ته د احترام او د ورورولۍ تر څنګ مې غټ ارمان دا دی چې خدای پاک مې تر دې نور هم سبب د خیر وګرځوي نور په زړه کې هېڅ ارمان نه ما چې د خدای پاک څخه غوښتي دي خدای تر هغه ښهتر بهتر او ښایسته راکړي پر دې دنیا مې هېڅ ارمان نه دی فقط د دغه صلحې ورورولۍ او یووالي او د مظلوم دوستۍ او د دې څخه وروسته فقط غټ ارمان مې دا دی چې خدای پاک مې د ټول افغانستان ته سبب د خیر وګرځي خیر استلا صاحب ډېره مننه